شنا د کور کډن غاړه د ماښام خړه کې زوبه د دې کلي نه دواړه د ماښام خړه کې زوبه د دې کلي نه دواړه د ماښام خړه کې. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. مرګرو نیم رضا رور سره دلته راغلی یم کلي ته، دې کلي ته راغلی یم چکر واندې. جعفرشاه درویش بهي هم را سره دی. نو ما ویل چې دنه څه ټپې ریکارډ کړو، نو راځئ چې ټپې ته نه واورو. شاید به ډېره زیاته مننه د راتګ او بس چکر مو لګولو غړومبې ځل یاره ترنم کې ټپې به ریکارډ کوو او ملګري د خاطر نه درنوي چې زما زړګیه بالا کوټه ګرانه پتا د غم زلزلې هر وخت راځي نه. ډېر ښه ډېر ښه. او عشقي وې جدایي نه وې ګرانه خدایه په در کې به دې څه کم شوي ونه یا پکې دن کړې مین مشي ګرانه او ته به ولاړې بل به اسرا ډولۍ کې وړینه یا پکې دن کړې مین مشي ګرانه داسې به تشي لکه زه چې څنګه یم او ملنګ زه سپي به دې وخوري ګرانه بې وخته مه کوه کوڅو کې یوازونه یا ملنګ دوه ګټې دې وکړې ګرانه یو د خیر ټول کو بل دې وکړل دیدانونه یک د رباب چل مې زده وې ګرانه ما به د خپلې ځوانې ویر پکې کوونه یا ربا په خدای ګو چې دې مات کم ګرانه یا مین په ما د غم پتا غلطه وینا او سترګې دې ښې دي چې وړې دي ګرانه کلګې غټې وې خوړلې به یې وما اشنا د کور کډن غاړه د ماښام خړه کې زوبه د دې کلي نه دواړه د ماښام خړه کې زوبه د دې کلي نه دواړه د ماښام خړه کې.